نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا پور. 19مه برخه. موږ په تېره برخه کې ویل چې مونکید او ډان مارټین ډېر خفه وه ځکه چې بربروسا د هغه پر ځایونو باندې حمله کړې وه چې بیا مونکید د جزیرې څخه د وتو تابیا ونیوله، خو ناڅاپه یوه کښتۍ راغله او 3 وسلوال کسان ترې راکښته سوله او منډه یې وهله. مونکید ورته ویل خیر دی، تاسو دومره بیړه ولې کوئ؟ هغه وویل ستاسو د تلو څخه لږ وروسته بربروسا بیا د افریقې ساحل باندې حمله وکړه، هغه سیمې یې بیرته ونیولې، زموږ ځینې پوځونه یې وشړل او هغه هلته خپل واک بیرته ټینګوي. دا خبره چې یې واورېدله نو مونکید او ډان مارټین حیران پاتې سوله. مونکید وویل بربروسا اوس یو توپان دی، یوه شپه کې 2 فتحې وکړلې، که دا دوام ومومي نو دا به زموږ د هسپانیې لپاره د بدبختۍ پیل وي. اوس د افریقا په خاوره کې یوه عجیبه شخړه او زور ازمایي پیل سوې وه. د افریقا په خاوره کې د هسپانیې مشر او سپهسالار مونکید پوهېدی چې یوازې د خیرالدین بربروسا مقابله نسي کولی، نو ځکه یې د ډېرې پیسو مصرف وکړ تر څو د افریقا د بېلابېلو واکمنانو سره اړیکې ونیسي او د بربروسا پر ضد یو پیاوړی ائتلاف جوړ کړي. هغه قوتونه چې مونکید ورسره تړون کړی و پکښې تر ټولو مهم و د تلمسان واکمن ابو حمو، د توګو ښار حاکم ابن قاضي، د صغرا قبیلو مشر احمد بن قاضي او د تونس واکمن مولای حسان. دا ټول یو موټ سوي وه تر څو د خیرالدین بربروسا پر ضد یو پټ سازش جوړ کړي. مونکید د وړاندې څخه د مسلمانانو سخت دشمن و. د تلمسان او تونس واکمنان پوهېدله که خیرالدین بربروسا د افریقا پر خاوره پښه ټینګه کړي نو ترک به هلته پیاوړي سي، او دې واکمنانو نه غوښتل چې د ترکانو قوت هلته ټینګ سي. د بلې خوا خیرالدین بربروسا هم بیکاره نه ولاست، دی او د هغه قومندانان ورځ و شپه بوخت وه چې خپل نظامي او سمندري ځواک پیاوړی کړي. دوی خپلې بحري بیړۍ خورا قوي کړې وې. د دښمن پر وړاندې د فشار راوستلو لپاره بربروسا د صغرا قبیلو مشر عبدالعزیز او د بربرو سلطان حبسی خپل حضور ته راوغوښتله. دوی دواړه د بربروسا ملاتړي او طرفداران وه. یو ورځ خیرالدین بربروسا حسن کرسو، صالح، صنعان، کاکار او حسن آغا او نور قومندانان د خپل سمندري بیړۍ معاینه کوله چې همدغه وخت عبدالعزیز او سلطان حبسی د خپلو سرتیرو سره راورسېدله. پر ساحل بربروسا او د هغه قومندانانو ښه هرکلی ورته وکړ. بیا بربروسا دوی خپل شخصي بیړۍ ته بوتلله، هلته ټول کښېنستل او د خبرو اترو پیل وسو. لومړی د صغرا قبیلو مشر عبدالعزیز د مسلمانانو درد ورسره و، خبرې یې پیل کړلې. هغه د بربروسا خواته کتل او ویې ویل بربروسا زما ګرانه وروره، تر ټولو مخکې زه حبسي تا ته د دې مبارکي وایو چې ته بیرته د افریقا په خاوره کې پیاوړی سوی او خپلې سیمې دې بیرته ترلاسه کړي دي، خو یو اندېښنه لرو چې در سره شریکه یې کړو. مونکید له وړاندې څخه په خوځښت کې دی، هغه د افریقا ځینې قوتونه له ځان سره یو کړي دي او ډېر ژر به ستا پر ضد جنګ پیل کړي. موږ ته دا هم خوښه ده چې تا د شپې له مخې د هسپانیې د جزیرې په نون پر ځای حمله وکړله او له هغه ځای د ډېر قیمتي غنیمت ترلاسه کړ. دا ستا له طرفه ډېره ښه ضربه وه. تا نه یوازې پلون ګډوډ کړ بلکې د مونکید پام دې هغې خواته واړوئ او دا چې هغه هلته بوخت سو. تا له دې فرصته ګټه پورته کړله او خپلې سیمې دې بیرته ونیولې. اوس زه درته وایم خپل قوت دې دومره پیاوړی کړه چې د افریقا د دښمن قوتونو پر وړاندې د سمندر څپې سي. کله چې هغوی د ډبرو سره ولګېږي باید بیرته پر شاتګ ته اړ سي. زما وروره، زه او حبسي دواړه له تا سره یو. که دښمن پر تا حمله کوي موږ به د خپلو سرتیرو سره تا ته راسو. موږ غواړو چې د هسپانیې کفار له دې خاورې وباسو او دلته د ترکانو یو پیاوړې اډه جوړه کړو. هسپانیې له مخکې مسلمانان د خپل وطنه شړلي دي، که اوس هم دلته قابض سي نو دا به د مسلمانانو تر ټولو لویه بدمرغي وي. زما خپل قبیله هم اوس په 2 برخو ویشل سوې ده. احمد بن قاضي یو طرف ته کشوي، خو زه هیله لرم چې ژر به یو موټی سو. موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې یقین درکړو
ته دلته یوازې نه یې، موږ در سره یو هر حالت کې. د عبدالعزیز دا خبرې چې پای ته ورسېدلې، د بربروسا د قومندانانو په څېرو کې خوښي خپره سوه او د خیرالدین بربروسا پر مخ هم یو خوږه مسکا خپره سوله. هغه د عبدالعزیز اوږه وټکوله او ورته یې وویل: عبدالعزیزه، زه به خپله ټوله هڅه وکړم چې هسپانوي کفار له افریقا څخه وباسمه. بربروسا لا خبره پای ته نه ورسولې چې دا ځل د بربرو مشر حبسي خبرې پیل کړلې. ویل: بربروسا زما ګرانه، یو بل خطر هم سته. که مونکیډ او د هغه متحدین مات کړو، بیا هم یو لوی خطر مو پر سر سته، او هغه د هسپانیې د باچا شارل لخوا دی. که هغه د خپل بحري ځواک سره راووځي، موږ به وکولای شو چې هغه مقابله وکړو. بربروسا دغه ورسره حبسي ته وکتل او ویې ویل: ستاسې اشاره کوم خطر ته ده؟ حبسي لږ فکر وکړ، بیا یې وویل: که مونکیډ او د هغه متحدین مات کړو، نو تر ټولو ستر خطر به د شارل چارلس له لوري وي. هغه به خپل سمندري ځواک دلته راولي. موږ او ته دواړه پوهیږو چې ترکان اوس کوم لوی بحري ځواک نه لري چې د اروپایي قوتونو سره مقابله وکړي. نو باید احتیاط وکړو. خو زه دا درته وایم، هر تصمیم چې ته ونیسې، زه او عبدالعزیز به تا سره یو ځای یو. چارلس شارل یو ډیر متعصب نصراني بادشاه دی. د تخت پر وخت قسم خوړلی دی چې پر خپلو خلکو به د مذهب بدلولو زور نه کوي. خو د روم پاپ له دغه قسم آزاد کړ او اوس په هسپانیا کې پر مسلمانانو باندې ژوند تریخ کړی دی. حبسي چوپ سو. بربروسا ورته له خوږې مسکا سره وویل: زما محترم حبسي، زه ستا د خبرو سره موافق یم، خو موږ به د هر دشمن سره ټکر کوو. که شارل چارلس هم خپل ځواک راولي، نو موږ به د سمندر په منځ کې هم د هغه پر وړاندې سینه سپر کړو. اوس زموږ لومړنی قدم دا دی، تر اوسه چې د هسپانیې قوتونه په افریقا کې موجود دي، زه به یې ناسمبال پرېږدم، خو لومړی به د تونس واکمن حسان پر ضد اقدام کوو، ځکه دا هماغه شخص دی چې تر ټولو زیات د هسپانیې ملاتړ کوي. که موږ د هغه سیمې ونیسو، نو زموږ سرتیري به زیات سي او زموږ ساحلي کنټرول به پراخ سي، بندرونه به مو پیاوړي سي. د بربروسا له دې تصمیم سره حبسي او عبدالعزیز دواړه موافقه وکړله. دروي واړو پټ پټ خپل پلانونه وروستي کړل چې څنګه به پر حسان حمله کوو. لا دوی د کښتۍ څخه نه ووتلي چې یوه بله کوچنۍ کښتۍ د دوی بیړۍ ته راورسېدله. د هغه څخه 3 کسان نکړه سوله او د بیړۍ دننه راغلله. خیرالدین بربروسا، عبدالعزیز او حبسي او نور قومندانانو یې هرکلی وکړ. له دې 3 کسانو څخه یو تن غوښتل چې څه ووایي، خو بربروسا له هغه څخه مخکې سو ویل: زما ملګرو، آیا د خوښۍ کوم خبر مو راوړی دی؟ بربروسا له اندازې څخه معلومېدی چې دا د هغه خپل خلک یا جاسوسان دي. یو ځوان ورته ویل: امیره، موږ ښه خبر درته راوړی دی. په هسپانیا کې د عربو 2 سردارانو، کعب بن عامر او سعد بن سلاوه، یو شمیر مظلوم مسلمانان د ساحل پر غاړه د ماهیګرانو په کلي کې راټول کړي دي او غواړي چې ته یې د ایستلو تابع وکړي. د خیرالدین پر مخ یو نرم تبسم خپور سو. حسن کرسو ته یې وکتل او ویل: حسن کرسو، ګرانه وروره، زه غواړم چې د هغې سترې حملې وړاندې چې موږ پلان کړی ده، ته او کاکار باید دا مظلوم مسلمانان د هسپانیا له ساحله وباسئ. تاسو ته به لازمي کښتۍ او وسایل برابر سي. او حسن کرسو او کاکاره، اوس هغه پلان ته چې موږ د تونس پر واکمن جوړ کړی دی ښه غوږ ونیسئ. د قحطاني قبیلې مشر کعب بن عامر یو ورځ سهار د خپلې ښځې میسونه، 2 لوڼو معاذ او نابل او د زوی مغیره بن کعب سره یو ځای د ناشې لپاره ناست و. مغیره بن کعب خپلې 2 خویندې معاذ او نابل ته وکتل او ویل: نن زه تاسو سره د آسونو سیالي ته نسم تللی، تاسې 2 د بسیط سره ولاړې سئ. دوی 2 چې د کوټې څخه د وتلو په حال کې وې، مغیره خپل پلار ته وکتل او ویل: ګرانه پلاره، پرون شپه زموږ په حویلۍ کې څه حال و؟ زه هغه وخت ویده سوی ومه. یو ځل مې نیت وکړ چې پاڅم او درسم، چې وپوښتم څه روان دي، خو بیا خوب راغلی و، نو ویده سوی ومه. کعب بن عامر په جواب کې ورته ویله: زویه، د افریقا څخه ځینې معززو میلمنو زموږ حویلۍ ته تشریف راوړی و. دوی لږ څه وخت زموږ سره وه، شاید تا ته هم هغه خوځښت ځکه محسوس سوی وي، بیا نو هغوی ولاړله. مغیره بن کعب په حیرانتیا سره وپوښتله: افریقا څخه؟ زموږ سره هلته د چا اړیکې سته؟ زموږ لپاره د هغه ځایه څوک راځي؟ کعب بن عامر وویل: زویه، د خیرالدین بربروسا 2 مهم کسان راغلي وه، حسن کرسو او کاکار. د معاذ پښې ودرېدلې، دروازې ته د تګ پر ځای بیرته راواوښتله او د خپل پلار او ورور مخې ته ودرېدله.
د هغې د حرکت سره نابل هم برته ودرېدله. معاذ چې لویه لیوالتیا او جستجو یې په څهره کې ښکاره وه خپل پلار ته وکتل او ویې ویل پلاره تاسو څه وویله؟ د خیرالدین بربروسه 2 کسان حسن کرسو او کاکار زموږ حویلي ته راغلي وه. کعب مسکی سو خپلې لور ته یې وویله هو لورې دواړه راغلي وه. معاذ چې د شکو ډکه او زړه بده وه ویې ویله پلاره د خیرالدین بربروسه خلک زموږ حویلي ته راغلي وه او تاسې موږ نه واس راویښ کړي؟ دا خو هغه خلک دي چې لیدل یې هم یو نعمت دی. کاشکې مو راویښ کړي وای چې لږ تر لږه مو ورسره ملاقات کړی وای. آیا اوس هم زموږ په حویلۍ کې دي؟ کعب جدي سو او ورته یې وویل لورې ما ډېره هڅه وکړه چې هغوی زموږ په حویلۍ کې پاته سي خو هغوی ونه منله. منذر بن زبیر یې یادونه وکړله ځکه دوی د ابن زبیر پخواني دوستان دي نو د هغه سره روان سول ښایي هلته به پاته وي. معاذ حیرانه سوله خپل پلار ته یې وکتل او ورته یې وویل پلاره که ستاسې ممانعت نه وي نو زه غواړم چې د منذر کلي ته ولاړه سمه او د هغوی سره وګورم. کعب مسکی سو بیا ویل لورې د داسې کار لپاره ولې له ما څخه اجازه غواړې؟ ولاړه سه هغوی د امت داسې مجاهدین دي چې ملاقات ورسره یو افتخار دی. معاذ نور وخت ضایع نه کړ د پلار خبرو ته هیڅ ځواب ورنه کړ ژر راواوښتله صحن ته راووتله او منډې ووهله. د آسانو ځای ته ولاړله او د هغې خور نابل هم ورسره ملګرې وه. د بل طرف څخه بسیط هم راغی په بیړې پر 3 آسونو باندې ځینونه واچوله. بیا دوی 3 واړه آسونو ته وختله او د حویلۍ څخه ووتله. هغه شپون منذر بن زبیر لکه د عادت سره سم د غرونو پر یوه څوکه ولاړ و او کښته یې رماد ستړېدله. هماغه مهال د کلي څخه معاذ نابل او بسیط 3 واړه خپلو آسونو باندې په منډه را روان وه. کله چې هغوی د غرونو څوکې ته ورورسېدله نو د منذر خواته ورنږدې سوله. ویل اکا ما ته ویل سوي دي چې د هسپانیې څخه د محترم خیرالدین بربروسه 2 ملګري حسن کرسو او کاکار راغلي وه او هغوی ستاسو سره پاته سوي وه. موږ 3 واړه همدا اوس ستاسو له کوره راغلي یو. هلته مو واورېدل چې هغوی له تاسو څخه روان سوي دي. مهرباني وکړئ راته ووایاست چې هغوی چیرې ولاړل د دوی منزل څه و؟ منذر د ډېر شفقت او محبت څخه په ډک نظر معاذ ته وکتل او ویې ویل زما لورې د هسپانیې هغه مظلوم او ستومانه مسلمانان چې ستا پلار او د عدناني قبیلې مشر سعد بن سلامه د هڅو په نتیجه کې د سمندر پر غاړه د ماهیګرانو په کلیواله سیمه کې راټول سوي وه همدا حسن کرسو او کاکار راغلي وه چې هغوی د هسپانیې څخه وباسي. هو هغوی رښتیا زما سره شپه تېره کړې وه خو سهار وختي له د سپېدو څخه مخکې له ما سره یې مخه ښه وکړه او لاړه. حال دا چې ناشته یې هم ونه کړله. مستقیم ساحل ته ولاړل ځکه هلته اراده درلودله چې مسلمانان له هغه ځای افریقا ته بوځي. معاذ منذر ته وکتل او ویې ویل موږ 3 واړه ساحل ته روان یو. ممکن هغوی له تر اوسه هلته وي او موږ وکولی سو چې ورسره ووینو. 3 واړه د غرونو څخه کښته سوله او د ساحل خواته روان سوله. کله چې هغوی ساحل ته ورسېدله نو د لومړي کس سره چې مخې ته یې ورغلی معاذ ورته ویل محترمه زه د قحطاني قبیلې د سردار کعب بن عامر لور یم. خو هغه سړي د هغې خبره پرې کړه ویې ویل لورې تا ته ځان پېژندل پکار نه دي. زه پوهېږم چې ته معاذ یې. ستا تر شا ستا مشره خور نابل ولاړه ده او دا سړی چې له تاسې سره دی بسیط نومیږي. راځه پوښتنه وکړه چې څه در سره دي. معاذ ویل زه صرف دا پوښتنه کوم چې هغه مظلوم مسلمانان چې د هسپانیې څخه دلته راټول سوي وه تر څو افریقا ته انتقال سي هغوی ته راغلي کسان لا هم دلته پاته دي او که تللي دي. هغه سړي په غور سره معاذ ته وکتل بیا یې وویل لورې تاسې ډېر ناوخته راورسېدلاست. هغوی لا ډېر مخکې له دې ځایه تللي دي. دا خبرې وکړې او د هغه ځای څخه ولاړې. د هغه سړي د خبرو څخه وروسته معاذ داسې ښکارېده لکه د ناامیدۍ یو توپان چې یې پر زړه باندې تېر سوی وي. هغې اوږده ساه واخیستله او بیا له هېڅ خبرو سمندر ته یې وکتله. چیرې چې نه کومه کښتۍ وه نه نغمه یوازې توندې څپې وې چې د ساحل خواته راتلې ټکرېدې او بیرته شاته تللې. معاذ اوږده شېبه همداسې د غم او درد په کیفیت کې سمندر ته کتله. بیا یې د ژړا سره ځان ته وویل کاش چې د ازل کوم شاهد دا راز څرګند کړي چې د ملت عظمت ساتونکي له کومه را پیدا کیږي او بیا لکه روښانه لمر داسې ولې ورک سي. د دې څخه وروسته د معاذ غږ بند سو او د سترګو څخه یې اوښکې وڅڅېدلې. هغې د خپل سر څخه رومال واخیستی او اوښکې یې پاکې کړلې. بیا بیرته شاته د خپلې خور نابل او بسیط خواته روانه سوله چې خاموش ولاړ وه. بیا دوی 3 واړه د حسن کرسو د نیکه جابر بن مقیت د جونګړې مخې ته ودرېدله.
دننه ولاړله جابر بن مغیث نه معلومېدی چې کومو خیالونو کې ورک و. کله چې معاذ ولیدله نو د خوشحالۍ څرګندونه یې وکړه او ویې ویل راسه زما لورې اوس زما غوږونه د تا سره دومره اشنا سوي چې که ته او ستا خور را نسې نو زما زړه کې یو اضطراب راپورته کېږي. راسئ دواړه زما تر څنګ کښېنئ. معاذ کښېنستله او ویې ویل بابا دا ستا ډوډۍ ده، اوس دا هم راته ووایاست چې ستاسو لمسی حسن کرسو دلته در سره و. د معاذ د دې پوښتنې سره د جابر حالت یو دم بدل سو. د هغه پر مخ خفګان خپور سو او د سترګو دننه یې د غمونو توپانونه وځغستله. څه شیبه یې سر کښته کړی و، فکر یې کاوه. بیا یې وویل زما لورې هو هغه له افریقا څخه راغلی و، خو لکه توپان راغی او بیرته توپان سو. دی ولې زما خواته راتلی؟ حال دا چې ما ده ته ویلي وه چې تر هغې زما خواته به نه راځې تر څو چې خپله مور و خور پیدا نه کړې. معاذ چې د جابر خواته کتله د سترګو څخه یې اوښکې راتلې. هغې له ګیلو څخه په ډک غږ کې وویل بابا تا ولې داسې وکړل؟ آیا تاسو ته خپل لمسی ګران نه دی؟ آیا تاسو دا فکر هم نه کوئ چې ستاسو لمسی د اسلامي امت یو ستر سړی دی، د خیرالدین بربروسا نږدې ملګری دی؟ او بیا تاسو ولیدل نن یې څومره مظلوم مسلمانان له دې ځایه د افریقا ارام فضا ته بوتلله. جابر څه موده غلی پاتې سو، غمجن و، سر یې کښته کړی و. بیا یې یو څه په ژړوني غږ کې وویل زه نه غواړم چې خپل لمسی زما تر څنګ ناست لکه یوه سړه ډبره سي. زه غواړم چې دی د امت لپاره یو بې اختیاره سیلاب، یو تویدلی موج جوړ سي. زما لپاره تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې دی د اسلامي امت خدمت کوونکو په ډله کې شامل سي. زما لمسی د خیرالدین بربروسا نږدې ملګری دی او دا زما لپاره ستر سعادت دی. کله چې جابر چوپ سو نو معاذ ورته ویل نو آیا تاسو دا شرط په قصد سره ورته ایښی دی چې تر څو خپله مور او خور پیدا نه کړې تر هغو به ستاسو خواته نه راځي؟ که راسي نو په ګرمه اوسپنه به یې وځوروئ. په جواب کې جابر یوه ژوره ساه واخیستله او ویې ویل زما لورې ستا اټکل سم دی. که ما دا شرط نه وای ورته ایښی نو شاید دی د خپلې لارې منحرف سوی وای. زه غواړم چې دی ټول توان او پام د خیرالدین بربروسا تر څنګ د اسلامي امت خدمت ته ورکړي. دا زما د ژوند مقصد دی، دا زما د ژوند ارمان دی. بیا جابر د معاذ څخه پوښتنه وکړه خو زویه ته دومره لیوالتیا، دومره پلټنه، دومره شوق د حسن کرسو په اړه ولې لرې؟ آیا ته ورسره مخ سوی یې؟ تا هغه لیدلی دی؟ معاذ سر ښکته کړ، هېڅ یې ونه ویل، یوازې په نفي سره سر وخوځاوه. جابر بیا ور غږ کړ کله چې تا هغه نه دی لیدلی، ته یې نه پېژنې، نو بیا ولې دومره لیواله یې؟ آیا داسې نه ده چې ته د دغه سمندري پټ خیال د دغه بحري سیوري سره مینه پیدا کړې ده؟ معاذ ژړا نیولې وه، شونډې یې چیچلې. د جابر د دې پوښتنې ځواب یې ورنه کړ. له خپله ځایه پاڅېده او په لړزېدلي غږ یې وویل نه بابا دا ستا ډوډۍ ده، مهرباني وکړئ ویې خورئ، زه روانه یم. د دې ویلو سره ووتله او خور یې هم ورپسې ووتله. کله چې معاذ د جونګړې څخه راووتله نابل ژر ورورسېدله. د هغې لاس یې ونیوی او کش یې کړ او په ډېرې خواخوږۍ یې وپوښتله معاذ زما خورې دا راته ووایه چې جابر بن مغیث چې کوم سوال وکړ تا ولې جواب ورنه کړ؟ معاذ خپل لاس خوشې کړ، خپلې خور ته یې ونه کتله، ځمکې ته یې کتله او غلې پاته سوله. نابل بیا زور ورکړ او ویې پوښتله زما خبره واوره، ما در څخه پوښتنه کړې ده، زما ځواب دا نه دی چې ته خاموشه یې. زه ستا د خولې څخه اورېدل غواړم. وګوره که ته حسن کرسو خوښوې، که ته غواړې چې دی ستا د ژوند محور سي، که ته د هغه سره مینه لرې نو ولې د دې اظهار څخه شرمېږې؟ ولې نه وایې؟ څه خبره ده؟ معاذ لا هم سر ټیټ کړی و، ځمکې ته یې کتله. بیا یې ورو وویل زما خورې زه نه پوهېږم مینه څه ته وایي، خو زه یوازې دومره پوهېږم چې ښایي پرته له هغه ژوند نه سم کولی. له دې خبرې سره ټول پر آس پاره سوه او روان سوه. د پنون یا پینون جزیرې فتح. خیرالدین بربروسا د خپل ملګرو سره 2 ورځې د سمندر په منځ کې سفرګردانه و، تر هغې چې د شپې نیمایي ته نږدې هغه د زړور طوفانونو، خطرناکو بخښونکو ګردابونو او غوسناکو څپو په څېر د پنون جزیرې په لور وخوځېدی. دا ځکه چې د جاسوسانو ته خبر ورکړی و چې د هسپانیې ټول راتلونکي سامان دې جزیرې ته رسېدلی دي. خیرالدین هماغه خبر ته سترګې په لاره و، نو کله چې نیمه شپه سوه دی د خپل بحري ځواک سره د پنون ساحل ته ورسېدی. تر ټولو وړاندې یې هغه کښتۍ ونیولې چې له هسپانیې څخه راغلې وې. د دغو کښتیو کپتان چې ویده و ووژل سو. وروسته خیرالدین بربروسا د پنون جزیرې پر ساتونکو هم برید وکړ. دا برید ډېر ناڅاپي و.
په جزیره کې مخکې لا هم یو پوځ موجود و او اوس د هسپانیا څخه مرسته هم رسېدلې وه. نو د هسپانیې قوت هلته زیات و، خو د بربروسا برید دومره ناڅاپي او زورور و چې دښمن ته د ځان راټولولو وخت هم پاته نه سو. د جزیرې هسپانوي قومندان دان مارټین یو څه راټول سو او هڅه وکړه چې پر مسلمانانو ځوابي بریدونه وکړي، خو د بربروسا د برق ګزارونو پر وړاندې یې هره هڅه ناکامه سوه. د شپې د تیارو سره سره د اسمان ستورو ولیدل چې بربروسا او د هغه ملګري څومره زړور او بې باکه دي. جګړه اوږده سوله، خو بالاخره بربروسا د جزیرې دننه د هسپانوي ځواکونو پر پوځ غالب سو. هغه هسپانویان چې پاته وه کله چې یې ولیدل چې ډېر یې وژل سوي او جګړه لا هم روانه ده، پوه سول چې که همداسې روان وي نو هیڅ به ژوندي پاته نه سي. نو یې تسلیمۍ ته غاړه کښېښودله او د بربروسا څخه یې د امان غوښتنه وکړه. ټول هسپانوي جنګیالي بې وسلې او بندیان کړل سوله. د جزیرې د منځ قوي کلا ته چې سامان، وسلې او خواړه پکښې ذخیره وه، بربروسا د خپلو جنګیالیو سره ورغلی. د کلا دیوالونه یې ونړوله او د هغه کچره په کښتیو کې واچوله او سمندر ته یې وغورځوله. په دې سره بربروسا په سمندر کې یو اوږد دیوال جوړ کړ چې د دې له امله د افریقا ساحل جزیرې ته نږدې سو. هغه کښتۍ چې د هسپانیې څخه یې سامان راوړی و، بربروسا هغه کښتیانې خپلې بحري بېړۍ ته ورزیاتې کړلې. تر دې وروسته د الجزایر هسپانوي والي جومونکاد ته خبر ورسېدی چې بربروسا پر پنون باندې برید کړی دی، نو ده یوه بله بحري بېړۍ د مرستې لپاره واستوله. خو کله چې دا بېړۍ جزیرې ته ورسېدله حیرانه سوله، ځکه خیرالدین بربروسا د جزیرې بڼه بدله کړې وه. کلا ورکه وه او د سمندر په منځ کې نوی دیوال جوړ سوی و. هسپانوي کښتۍ چې دغه دیوال ته نږدې سولې، بربروسا د خپلو کښتیو سره چاپېره کړله. یو بله خونړۍ جګړه وسوله. بربروسا بیا بریالی سو. ډېر هسپانویان ووژل سول او پاته نور بندیان سوله. حتی د هسپانوي بېړۍ قومندان هم بندي سو. وروسته د دې فتحې خیرالدین بربروسا په برق رفتار سره د الجزایر ساحل ته ورسېدی. هلته یې نورې سیمې هم ونیولې او د یو قوي مرکز جوړولو هوډ یې وکړ. د هسپانیې پاچا شارل دا هیڅ نه غوښتل، ځکه د جبل طارق تنګی له الجزایر سره نږدې و او د نوې نړۍ خزانې له همدې لارې هسپانیا ته راتللې. خیرالدین بربروسا کولی سوای چې پر دغو خزانو باندې برید وکړي، خو خیرالدین بربروسا د وتلو سړی نه و. هغه ته د الجزایر ساحل ډېر خوښ و چې د غرونو لمنو ته غوړېدلی و. هلته د زړو پاچاهانو یو ماڼۍ د خپل استوګنځای لپاره غوره کړله چې دوی باغ یې درلودی او دا ځای بربروسا ته ډېر خوښ و. هلته د هسپانیې راوستلي عربان میشت کړله. شیشهګر او اوسپنه کاره یې هلته استوګن کړله. د هغوی په مرسته یې بندرونه او کښتۍ جوړ کړله. خیرالدین بربروسا غوښتل چې هلته د افریقا پر ساحل د خپل زړه له خوښې یو نوی ښار جوړ کړي. د الجزایر پر ډېرو سیمو د خیرالدین بربروسا لاسبرتیا د هسپانیې د باچا شارل چارلس لپاره د زغمولو وړ نه وه. هسپانیا چې پخوا یې د افریقا پراخې سیمې درلودلې، اوس د خیرالدین بربروسا پر وړاندې وه. نو چارلس د سمندري ځواکونو پخوانی تجربه کار قومندان راوغوښتی چې پخوا هم د بربروسا سره جنګېدلی و، چې اندریا دوریا و. ده ته یې یوه لویه بحري بېړۍ وسپارله او امر یې ورته وکړ چې بربروسا باید ژوندی یا مړ ونیسي او د ده حضور ته یې راولي. لکه مخکې چې مو ویلي وه چې سلطان سلیم وفات سوی و او پر ځای یې د هغه زوی سلطان سلیمان ناست و، نو هغه ته هم د حالاتو او چټک بدلون خبرونه د هغه جاسوسان را رسوله. او کله چې هغه ته دا خبره معلومه سوه چې د یورپ قوتونه د ترکانو مقابله نسي کولای، نو هغوی سملاسي خپل بحري ځواک پراخه کړ تر څو د سمندر د لارې پر مسلمانانو باندې لاسبري سي او له دې لارې په وچه کې هم ګټه ترلاسه کړي. په دغو حالاتو کې سلطان سلیمان بربروسا ته قاصدان واستوله او هغه قسطنطنیې ته راوغوښتی. د سلطان په امر بربروسا په افریقا کې خپلو سیمو کې ځینې سرتیري پرېښودله او وروسته قسطنطنیې ته د ورتګ لپاره روان سو. هغه ډېره عجیب او نادره لاره وټاکله. اول شمال ته روان سو او د یو هسپانوي ټاپو پر لور د توپان او باد په شان ورواوښتی. هلته ټول هسپانویان ووژله، مال او دولت یې د خپل ځان سره په کښتیو کې بار کړ او روان سو. بیا جنوب ختیځ ته مخ کړ، ځکه چې د سمندر اوبازانو ورته خبر ورکړی و چې د جنوا خلک د غلې بار سوي کښتۍ لېږدوي. خیرالدین پر هغو کښتیو حمله وکړله، ټوله غلا ترلاسه کړله او د هغوی بحري قومندانان یې ونیول او خپل بحري بېړۍ ته یې ورګډې کړلې.
وروسته د مالتا ټاپو شاوخوا دوره ووهله چې دا ټاپو په اروپا کې ده. د مالتا نایټان چې ډېر خطرناک او نه ماتېدونکي ګڼل کېدله، دومره ویره یې کړې وه چې د بربروسا پر لور یې د سترګو پورته کولو جرأت هم ونه کړ. کله چې بربروسا د ټاپوګانو د نیولو څخه وروسته د مغربه اوږده لاره ووهله، نو تورغود چې هسپانویانو په دراګوت باندې بلی هم د خپلو ملګرو سره راورسېدی او د بربروسا سره یو ځای سو. په دې سره د بربروسا بحري ځواک نور هم غښتلی سو. مورخین وایي چې تورغود یو ډېر زړور او زړه نه بایلونکی سړی و چې حتی له څو کښتیو سره وایي هم د دښمن سمندري قوتونه ماتوله. بیا چې بربروسا د مالتا د شاوخوا څخه تېرېدی، نو هغه ته خبر راغی چې د هسپانیې بادشاه شارل خپل امیرالبحر اندریا ورته د نیولو لپاره ورپسې استولی دی. دا خبر چې خیرالدین بربروسا واورېدی، نو د توپان په شان یې حرکت وکړ او هغه ته روان سو چیرې چې د اندریا نښانې وې. خو هلته بیا کله چې اندریا ته خبر ورسېدی چې بربروسا د هغه د لټون لپاره را روان دی، نو ده ځان په یو نامعلومو ټاپو کې پټ کړ. له دې وروسته بربروسا د قسطنطنیې پر لور روان سو او بیا د سلطان سلیمان حضور ته ورغلی. کله چې د هغه بحري بیړۍ قسطنطنیې ته ورنوتله، نو عجیبه منظر و. تورې کښتۍ، بیرغونه به یې رپېدله او توپونه به یې سلامي ورکوله. د شا څخه یې هغه کښتۍ او بیړۍ هم ورسره وې چې د جنوا او نورو دښمنو ځواکونو څخه نیولې وې او د مال و غنیمت څخه ډکې وې. د دې ملاقات پر مهال سلطان سلیمان بربروسا او د هغه ملګرو ته مرصع تورې ورکړې، یعنې هغه تورې چې د زرو استعمال پکښ سوی وي. خپله د وسلو جوړونې فابریکه یې هغوی ته وسپارله او حکم یې ورکړ چې د هغوی تر څارنې لاندې یوه قوي او نوې بحري بیړۍ جوړه سي. دا حکم چې ورکړل سو، نو بربروسا سمدستي کار پیل کړ او د هغه ټول ملګري یې ورسره همکاره سوله. زړې کښتۍ جوړې سولې، نوې کښتۍ جوړېدل هم پیل سوله، نوي قومندانان ټاکل کېدله، ترک عسکرو ته اوبازي، پر رسیو باندې تګ، د بادبانونو کارونه، دا ټوله ورښودل کېدله او د جنګ سامان ډېر زیات جوړېدله. د بیړیو جوړولو لپاره سلطان سلیمان بربروسا ته ټول وسایل برابر کړله: لرګي، ټوکر، تارکول، د پیتل توپونه، میز او نور ډېر شیان. سلطان د مخکې په څېر هر ډول سهولت ورته برابر کړ او د بربروسا په مشرۍ کې د قسطنطنیې په کښتۍ جوړونې مرکز کې شاوخوا 480 کښتۍ جوړېدل پیل سوله. په قسطنطنیه کې د بربروسا د اوسېدو پر مهال د هغه سمندریانو خبر ورکړ چې د څو اونیو په دننه کې به د نوې نړۍ څخه کښتۍ راځي چې د هسپانیا بادشاه چارلس لپاره پکښې سره زر بار دي. دا خبر بربروسا ته ډېر خوښ و، نو یې ځینې کښتۍ جلا کړلې او د هغو قومنده یې کاکار او حسن کسو ته وسپارله او هغوی ته امر وکړ چې د نوې نړۍ څخه راتلونکو کښتیو باندې حمله وکړي او ټول څه یې ترلاسه کړي. د دې امر څخه وروسته حسن کرسو او کاکار د خپلو مسلحو ملګرو سره د قسطنطنیې څخه د لویدیځو سمندرونو پر لور روان سوله. یو ورځ معاذ د خپل رئیس سره د حسن کرسو نیکه ته ډوډۍ وړله. ډوډۍ یې وروړله او بیرته ترې روانه سوله. خو په لاره کې یې منظر ولیدی چې هغه ورته ویل: نن زموږ په کلي کې یو ناورین رامنځته سو. هغه دا چې د غرناطې د لوی محکمې لخوا 4 وسلوال ځوانان راغلي وه. دوی سر د دې محکمې له طرفه یو لیک هم و چې ستا د پلار کعب بن عامر او عدناني قبیلې مشر سعد بن سلامه په نوم لیکل سوي وه. په لیک کې دا لیکل سوي وه چې دا قبیلې د هسپانیې د بادشاه چارلس د حکمونو مخالفت کوي. د چارلس حکم دا دی چې د البشارات پرته د ټولو سیمو مسلمانان باید عیسوي سي. دوی دا تور لګولی و چې د قحطاني او عدناني قبیلو ځینې ځوانان د راهبانو په هڅو کې خنډ جوړوي او هغو مسلمانانو ته چې دوی عیسوي کول غواړي مرسته ورکوي او له هسپانیې څخه یې باسي. لوري، ستا د ورور مغیره بن کعب نوم هم د هغو ځوانانو په لیست کې و چې دوی د نیولو لپاره راغلي وه. که چیرې په هماغه وخت کې یو تن د دوی مخه نه وای نیولې، نو قبیلې به د هغو کسانو سره ښکېل سوي وای، لانجه به پراخه سوې وای او کېدای سي چې هماغه وسلوال قبیلهوالو وژلي وای. که دا پیښه سوې وای، نو بیا به د قحطاني او عدناني قبیلو ذمهواري وه او د هسپانیې ټولې راهبانه محکمې به د دوی پر ضد فعاله سوي وای. پاچا چارلس به مجبور سوی وای چې د البشارات مسلمانان یا له منځه یوسي یا یې په زور عیسوي کړي. لوري، دا مهال یوازې د البشارات سیمه پاته ده چیرې چې مسلمانان تر سخت فشار لاندې نه دي. نور ټول مسلمانان په زور عیسوي کیږي، که څه هم د ظاهره عیسوي سوي وي، خو په باطن کې اسلام ته نه پرېږدي او یا باید دا چې د هېواده وتښتي.
معاذ وویل کاکا تا وویل چې که یو تن یې مخه نه وای نیولې نو د هغه نوم څه دی؟ منذر بن زبیر وویل هغه کس چې مخه یې ونیوله بدبختي دا ده چې ته یې نه خوښوې او کرکه ترې کوې. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، پلرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، د قربانۍ او د ایثار په جذبه بیا پس سپین سپېڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو.